جهان مننه چې زما ته راغلی وخت هم ویستلو راغلی دلته زما نوم مبین دی او زه پیدا شوی په پاکستان کې یم او زما د درځیتوب ډېر زیات ټایم وشو تقریبا 20 کال کېږي چې زه درځیتوب کوم خلک خو اوس ډېر کم شوي دي ولې چې د ویزو مشکلات دي او مخکې به د افغانستان نه فرمایش موږ ته زیات راتلو کپړې به یې ګنډلې لکه مخکې چې دلته 10 جوړې د پاکستان وې نو 15 به خامخا د افغانستان نه موږ ته راتللې او اوس هغه 15 تعداد په موږ باندې کم شوی دی کم شو ډېر اثر غورځېدلی لږ نه ډېر زیات غورځېدلی دی دغه د ویزو مسله د ویزې تګ راتګ بند دی نو طبعا چې ویزه نه وي لاره تګ راتګ مشکل حالات جوړ کړي دي نو څنګه به خلک دلته راشي چې کله ویزه ولګېږي نو خلک به لاړ شي راشي څه سامان به دلته واخلي هلته به یوسي هلته به سامان واخلي دلته به یې راوړي نو لین دین تجارت به رواني سره او ډېر زیات همداسې دي زیاتره پکې هغه ګلدوزي پکې کوي هغه ډیزاینونه غواړي ورلیږو ورته زیاتره خپل کسان موږ سره ناپونه پراته وي په واتساپ باندې موږ ته اطلاع کوي په مسنجر باندې راته وایي تصویر راولېږي چې دا ډیزاین موږ ته جوړ کړه راویلېږه بس ورته جوړ کړو لیږو کم از کم داسې وایي چې په میاشت کې 1.5 200 جوړې خارج ته زما د دوکان نه ځي زیات کوم ملک ته ځي زیات ټول لندن ته ځي هلته افغانان زیات دي هلته زیات ځي لازما یې غورځولی دی مخکې به د هر ګاډ 4 جوړې وي هغه 2 ته راغلی دی چې کوم یې 2 کولې اوس هغه 1 ته راغلی دی نو چې نن سبا بیکاره کپړه مخلي نو 2000 روپۍ ده نو د انسان چې 100,000 تنخواه یې او نو هغه په کپړه وکړي یوه کوي نو 2 خو نشي کولی که 2 یې وکړي نو تنخواه یې ټوله په دې کې لاړله ته خامخا کېږي تقریبا چې ما بیګا 20 جوړې کمې ګنډلې دي او نن به دا چې بجلي نو نن به 30 ما کمې ګنډلې لکه 50 جوړې زما نقصان دا وشو لانجې خلک نه کوي چې بیا پاتې اختر کې خو به نه راغلي کوم اختر کې جوړې پاتې سوي ده نه کوي لانجې نه کوي هسې خلک موږ سره لکه دغه کوي ګراني هو کاروبار باندې اثر نه کړی یاره خامخا که اثر کوي ګراني څو فیصد اثر کوي یاره داسې نیم په نیمه شوی دی نو لازما خوش لکه یوه جوړه خلکو 3-4 جوړې به راوړلې اوس هغه جوړې چې 3-4 خلکو راوړلې هغه یو 2 ته راغلي دي ولې اوس یې نشته دی بیکاره کپړه نن سبا 2-2.5 روپۍ به تا اخلي او تی به 1400 روپۍ به دلته ریټ د سلایي ورکوي نو هغه څنګه پوره کړي د کور خرچه شي که 2 جوړې پکې ځان ته والي کپړې رښتیا ګرانې شوي دي که تاسو یې ګرانې نه لازما ګرانې شوي دي